په خوب کې د خوشحالۍ او خفګان نښې. دوهمه زاویه نفسیاتي او ذهني اړخ. کله کله انسان داسې خوب ویني چې له ویښېدو وروسته هم د هغه اغېز ورسره پاتې وي. ځینې خوبونه انسان ته سکون ورکوي او ځینې داسې وي چې ټوله ورځ یې ذهن بوخت وي. دا ځکه چې خوب یوازې روحاني خبره نه ده. خوب د انسان د ذهني حالت، پټو فکرونو او د نننیو احساساتو هنداره ده. نن په دې غږیز سکرپټ کې به موږ خوب ته له نفسیاتي زاویې وګورو. یعنې دا به واورو چې ذهن څنګه خوب جوړوي، خوشحالي په خوب کې څنګه ښکاري، خفګان په خوب کې په کومو نښو راڅرګندېږي. لومړی، خوب د ذهن ژبه ده. انسان هره ورځ فکر کوي، ویریږي، هیلې لري، مایوسي تجربه کوي، خو ټولې خبرې نشي کولای. نو ذهن دا خبرې په خوب کې د تصویرونو له لارې بیانوي. همدا وجه ده چې یو خوشحال انسان اکثر آرام خوبونه ویني او یو ذهناً ستړی انسان ګډوډ خوبونه. دوهم، د خوشحالۍ نفسیاتي نښې په خوب کې. آزاد الوتل. که څوک ځان په خوب کې الوتونکی وویني، دا د نفسیاتي ازادۍ نښه ده. یعنې له فشار څخه خلاصېدل یا د یوې ستونزې حل ته نږدې کېدل. دا خوب اکثره هغو کسانو ته راځي چې اوږد وخت تر فشار لاندې وي او بالاخره د حل لار پیدا کړي. دوهم، پراخ او ښکلي ځایونه. که څوک ځان په پراخه میدان، ښکلي باغ، سمندر غاړه کې وویني، دا د ذهني ارامتیا نښه ده. دا وایي ستا ذهن نور تنګ نه دی، ته د ساه اخیستلو ځای پیدا کوي. دریم، بریا او ستاینه. که څوک خوب کې جایزه اخلي، خلک یې ستایي یا په سیالۍ کې ګټونکی وي، دا د ځان باور، امید او د نننۍ خوشحالۍ نښه ده. حتی که دا خوشحالي لا په حقیقت کې نه وي راغلي، خو ذهن وایي ته کولی شي. څلورم، مسکا او خندا. له نفسیاتي لحاظه په خوب کې خندا دا معنی لري چې ذهن له دروند بار څخه خلاصېږي، پټ غمونه ورو ورو کمیږي. ځینې وخت دا خندا د دې نښه وي چې انسان ځان بخښلی دی. پنځم، پاک او منظم کور. که څوک خپل کور پاک، روښانه، منظم وویني، دا د ذهني توازن نښه ده. پاک کور، آرام ذهن. دریم، د خفګان نفسیاتي نښې په خوب کې. اول، تښتېدل. که څوک په خوب کې له چا تښتي یا ځان خوندي کول غواړي، دا د دې نښه ده چې ته په بیدارۍ کې له یوه حقیقت څخه تښتي. کیدای شي یوه پرېکړه، یوه خبره یا یوه ویره وي. دوهم، بند پاتې کېدل. که څوک ځان په کوټه کې بند، په تنګه لار کې ګیر یا په تیاره ځای کې بند وویني، دا د ذهني فشار او مایوسۍ نښه ده. ذهن وایي زه لار نه وینم. دریم، لوېدنه. له نفسیاتي لحاظه لوېدنه د ناکامۍ، ویرې د کنټرول له لاسه وتل یا د ځان باور کمیدل ښیي. دا خوبونه زیاتره د هغو خلکو وي چې لوړې هیلې لري خو له ناکامۍ ویریږي. څلورم، ناوخته کېدل. که څوک خوب کې بس ته ناوخته ورسېږي، امتحان ته ونه رسېږي یا یو مهم ځای له لاسه ورکړي، دا د وخت د ضایع کېدو او پښیمانۍ احساس ښیي. پنځم، ژړا په یوازیتوب کې. که څوک په خوب کې یوازې ژاړي، څوک یې نه اوري، دا د پټ درد نښه ده. له نفسیاتي لحاظه دا وایي ته داسې غم لري چې له چا سره یې نه شریکوي. څلورم، ولې دا خوبونه تکراریږي؟ که یو خوب بیا بیا راځي، نو دا عادي خوب نه وي. دا معنا لري چې ذهن یو پیغام لري خو ته یې نه اوري. تکراري خوبونه اکثره د ناحل شوي ستونزې، ناویل شوي احساساتو او پټو ویرو پایله وي. پنځم، حل څه دی؟ نفسیاتي حل دا دی له ځان سره رښتوني اوسئ، خپل احساسات ومنئ او ستونزه له تېښتې پرته وګورئ. کله چې ذهن آرام شي، خوبونه هم آرامېږي. پای، خوبونه دروغ نه وایي خو په مستقیمه ژبه هم خبرې نه کوي. که ته د خوب ژبه زده کړې، نو ته به خپل ذهن وپېژنې او چې څوک خپل ذهن وپېژني، هغه به د خوشحالۍ لاره پیدا کړي. که دا ډول خوبونه تاسو هم لیدلی وي، نو کمنټ کې راته ولیکئ. او که غواړئ د خوبونو نور پټ رازونه واورئ او که دا ویډیو درته ګټوره وي، نو چینل سبسکرایب کړئ.